ملګرو هرشد خان تاسو ټول به ډېر زیات ښه پیژنئ د یو بلې خور دپاره هغې 1 لاک روپو اعلان کړی دی. د ټول نه مخکې راشئ دا ویډیو وګورئ. نو ګورې زما موبایل نه دی په کار، موبایل به خرڅ یې په ملکان کې زمونږ یو تورسرې خور ده، د هغې د لور واده دی، بېګۍ راسره رابطه کړې ده چې زیشان خان د لور واده مې دی او د روپۍ درک راسره نه لګي. زیشانه دغې مورکۍ ته زما دا خبر ور ورسوه، وایي مونږ ټول ستا بچي یو او ستا لور چې ده وایي دا زمونږ خور ده. زه د دغې خپل خور دپاره د 1 لاک روپو اعلان کومه چې ته څوک رالېږې راولېږه، یا که په پاکستان کې څه اته پته یي چې 1 لاک روپۍ ول ورکړي او وایي خپل واده دپاره چې څه سامان یې والی. نو د AKR رسټورنټ په موقع باندې به زه اوس د 2 ګفټونو اعلان کومه. یو خو دا شوه چې د دې خورکۍ دپاره به موږ 1 لاک روپۍ ورکړو او دا موبایل چې دی دا به که ستاسو یاد وي هرشد خان داسې چل کړی ویلی چې زما د ویډیو سره څوک یعنی ډویټ وکړي نو د هغې چې څونه ډېر زیات لایک راغلی په هغې باندې به زه یو موبایل هغه ورکومه. نو بیا داسې چل وشو کوم ټویټ چې ورسره وشو نو په هغې کې کوم د زیشان خان چې و د دې د ټولو نه ډېر زیات ویوز پرې راغلی او دې کوم هغه پروګرام یعنی کوم گیم چې روان و هغه دې وګټو. نو بیا داسې چل وشو چې هرشد خان د هغې ته د موبایل ورکولو اعلان وکړو چې زه به تاله موبایل در کومه. نو دا کم زیشان خان چې دی دې ورته ویل چې آیا ماله موبایل مه راکوه. داسې چل دی وایي د ملکڼ نه ماته یو خور رینګ وکړو د هغو کم واده ما د څه پروګرام دی او د هغې وایي ډېر زیات غربت دی. نو وایي که ته ماله موبایل راکړې نو ته داسې چل وکړه دا موبایل هغه خرڅ کړه او هغې کومې خور چې زما ده هغې له یې ورکړه. نو هرشد خان بیا ولګېدو د هغه خور دپاره 1 لاک روپو اعلان وکړو چې د د AKR د سایډ نه به هغې ته مونږ 1 لاک روپۍ ورکوو. ورسره یې دا هم ویل کوم سیکنډ د موبایل ګټلو والا چې دی هغې ته به مونږ هغه موبایل ورکوو. نو ډېر زیات یو ښه خبره ده که ستاسو خیال وي هرشد خان دا کوم نیک کارونه چې دي هغه ډېر زیات کوي. یعنې ځکه وګورم واحد داسې یو کس دی هرشد خان چې د سوشل میډیا کم صحیح روح چې کوم دی هغه استعمال کړی دی او د خلکو سره کم هیلپ چې کوم دی د هغو په ښېګړه باندې راځي. که تاسو خیال وي بل طرف ته د AKR 2 هغه هم پرانیسته وکړو نو په هغې وله هم مبارکباد ورکوو. کومه ویډیو چې وه د هغې کوم حقیقت چې تاسو سره شریک کړو تاسو ته به زه د خپل چینل په هکله ویمه. زیاتره ملګري وایي های ستا چې کوم ویډیو دي هغه ډېرې زیاتې سټاپ شوي دي. نو د ویډیو کوم سټاپ کېدو وجه چې د هغه څه پرسنل مصروفیات دي انشاءالله د اختر نه پس به بیا تاسو ته هغه ریګولر ویډیو میلاویږي.